هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د وږي 15مه نیټه ده چې د 2025 کال د سپتمبر له 6 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ د تضاد د جلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. تېره ورځ له ایران او پاکستان نږدې 3000 کورنۍ راستنې شوي. وروستیو زلزلو کې په ختیځ افغانستان کې له 280,000 زیات ماشومان اغېزمن شوي. له کجکي څخه هلمند او کندهار ته د 180 میګاواټه برېښنا د لیږد لپاره د نوې مزي غځولو چارې روانې شوې. او په پنجاب او سیند کې سیلابونه 840 کسان وژلي او نږدې 8 لکه خلک بې ځایه کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. تېره ورځ له ایران او پاکستان نږدې 3000 کورنۍ راستنې شوي. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي تېره ورځ له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 2901 کورنۍ هیواد ته راستنه شوي دي چې د غړو شمېر 1540 تنو ته رسیږي. نوموړي ویلي چې دغه کورنۍ د هرات، نیمروز، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو لارو هیواد ته راستنه شوي دي. فطرت پر ایکس باندې لیکلي چې د اسلام کلا څخه 280 د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې، 222 د تورخم له لارې، 1003 او د پکتیا انګور اډې له لارې 25 کورنۍ افغانستان ته ستانه شوي دي. د هغه په خبره د دې کورنۍ د غړو شمېر 1540 ته رسیږي چې د پاکستان او ایران څخه په جبري توګه ایستل شوي دي. وروستیو زلزلو کې په ختیځ افغانستان کې له 280,000 زیات ماشومان اغېزمن شوي. د ماشومان او ژغورنې نړیوال بنسټ سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو پرله پسې زلزلو له امله زرګونه ماشومان سخت اغېزمن شوي او لا هم د ویرې په حالت کې دي. دغه بنسټ د ملګرو ملتونو د شمېر پر بنسټ څرګنده کړې چې په دې زلزله کې شاوخوا 280 ماشومانو، میندو او پلرونو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ټول ټال تر 280,000 ډېر ماشومان اغېزمن شوي دي. له کجکي څخه هلمند او کندهار ته د 180 میګاواټه برېښنا د لیږد لپاره د نوې مزي غځولو چارې روانې شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت له لوري د کجکي کندهار د 110 کیلو ولټه دویم سرکټ د غځولو چارې د 90 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوي دي. یاد سرکټ شاوخوا 80 کیلومتره اوږدوالی لري او تمه ده چې کارونه په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د برېښنا شرکت د لوړ ولټاژ برخې مسؤل عبدالاحد بارکزي ویلي چې دغه سرکټ د 90 میګاواټه برېښنا د لیږد وړتیا لري او له مخکینی سرکټ سره په ګډه به د کجکي تولید دستګاه هلمند او کندهار ته تر 180 میګاواټه برېښنا ورسوي. او وروستۍ خبر ده چې په پنجاب او سیند کې سیلابونو 840 کسان وژلي او نږدې 8 لکه خلک بې ځایه کړي. د پاکستان په پنجاب او سیند ایالتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 840 ته رسېدلی. د راپورونو له مخې سیلابونو کې 4000 کلي تر اوبو لاندې شوي او نږدې 800,000 کسان بې ځایه شوي دي. د پاکستان چارواکو په وینا دا مهال د ملتان سیمه د سختو سیلابونو له ګواښ سره مخ ده او د دې سیمې د ژغورلو لپاره پر دې فکر کیږي چې د چناب په نوم د اوبو بند مات کړي څو اوبه بلې سیمې ته لاړې شي. چارواکي دا کوي چې د هند له لوري د راخوشي شویو اوبو له امله دغه سیلابونه نور هم پیاوړي شوي دي. د
دا د دې مهال مهم او روسي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله عمر شه.